السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دویم ټولو د مجلس ګډونوالو ته د فارغینو مبارکي ووایم، الله پاک دې ورته مبارکه وګرځوي. وخت مختصر ده، درې خبرې کوم. یوه د علم د فضیلت په اړه، یوه طالبانو ورونو ته یوه خبر کوم، او یوه عوام ورونو ته کوم. کوشش کوم چې په لنډو الفاظو کې وکړم. اول د علم فضیلت، علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي، وی د عمر رضی الله عنه خلافت، د عمر رضی الله عنه په خلافت کې د مکې مکرمې والی نافع ابن عبد الحارث الخزاعي، عمر رضی الله عنه یو ورځ مکې مکرمې ته را روان شو. دا د مکې والی نافع ابن عبد الحارث الخزاعي دی د مکې نه وته، عصفان په نامه یو ځای ده، په دغه ځای کې دی دواړه سره مخ شو. دی د مکې والي و عمر رضی الله عنه هغه د هغه وخت د خپل خلافت امیر. مونږ افغانانو ته یو افتخار الله دا هم راکړی چې د مونږ د افغانستان ډېرې سیمې د عمر صاحب په خلافت کې هم فتح سوي. دغه افتخار هر څوک نه لري. علامه ابو جعفر ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل مشهور تاریخ کې چې علماو ته معلوم ده، هغه لوی امپراتورۍ چې د رسول الله زمانه کې دوه کمې لوی امپراتورۍ وي، د کسرا یا د کسرا او د قیصر. هغه قیصر هم مونږ افغانانو مردار کړی. افغانانو ورونو مونږ ډېر ویاړونه لرو، ډېر افتخارات لرو. دغه کسرا یزدجر یا یزدګر مونږ په مرغاب کې مردار کړی. ابو جعفر ابن جریر الطبري رحمه الله هلته یو عنوان کړي چې قتل د یزدګر یا د یزدجر چې د هغې وخت لوی فرعون کسرا و، مونږ د بادغیس په مرغاب کې مردار کړی. مفصله کیسه ده، مردار کړی یم، یو زرنګړي ساتلی و، هغې نه تېرېږم. مونږ افغانان په تاریخ کې دومره افتخارات الحمدلله لرو چې بیخي د شمار نه وتلي. یو له هغو نه د محمود غزنوي رحمه الله په خلافت کې سړی بحث کوي، ډېر اوږد بحث یې ده. نو الله پاک دې هغوی هغه قربانیان یې ستړي قبولې کړي. الله دې مونږ ته د دې توفیق راکړي چې د هغوی په لاره باندې روان شو. البدایه والنهایه کې لیکي، ما ته زړه کې یو سوال و، انشاءالله علامه ابن کثیر وی د محمود غزنوي رحمه الله په خلافت کې د ده د بیرغ رخ څنګه و؟ خلک کله کله وی دا د مونږ هویت او دا د مونږ ماهیت. علما ناست دي، مونږ منطقیان وی ماهیت د شي ما چې شی په دې باندې حقیقت، یعنی ماهیت د شي ما به شی هو نه بدلیږي. د محمود غزنوي په خلافت کې دومره لوی خلافت، د اصفهان نه تر اقیانوس هند تر دهلي، بیرغ د لون الارزق زیل رنګ په منځ کې یې باز یې منځ کې درلود. ما ته زړه کې یو سوال و چې ولې محمود غزنوي د باز عکس و؟ لا مې سوال نه ده حل سوی. نو چې سړی داسې بحث کوي، نظامونه چې بدلیږي بیرغونه هم بدلیږي، د نظام د بدلون سره بیرغونه بدلیږي. یو سړی چې عاقل وي پلټنه دې وکړي. موږ په افغانانو کې درې لوی افتخارات لرو. افغانان د دنیا په سطحې لرو. د غزنویانو خلافت پلټنه یې وکړئ، بیرغ یې څنګه و؟ د غوریانو خلافت شهاب الدین غوري، شیرشاه السوري، کابل کې اوس هم قبر شو. امام الذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلا کې په دې سړي بحث کوي، په شهاب الدین غوري بحث کوي. خو غور دغه وړکی غور نه ده،
ټول اروزګان غور ده، ټول د دایکنډي ولایت غور ده. هغه زمانه کې تقریبا د هلمند دوه ولسوالۍ بغنین او بغرام د دې چې نه غور شروع ده. زمونږ لویه بادشاهي د غوریانو هغه هم ډېره اوږده وه. د مونږ همسایهګان د مونږ په نوم کتابونه کوي. داسې تحقیق وکئ بیرغ یې په کم رنګ. زمونږ بل لوی افتخار احمد خان ابن زمان خان الشهیر بالاحمد شاه الابدالي چې د هغې خلافت په قندهار یا ګندهارا کې او خلافت یې څومره اوږده و، بیرغ یې په کم لون باندې و. د مسلمانانو ورونو د نظامونو په بدلېدلو باندې بیرغونه بدلیږي. انسانان باید بدل نشي. علم سړي کې سړیتوب پیدا کوي. کله چې یو چا کې علم وي نو هغه په ماضي شیانو باندې بحث او جنجال نه کوي. دا یو قانون د مونږ وینو دنیا کې، دا قانون د تېرېږي. تېر نظام کې مولا نه پرېښود. زه د مدرسې او استاذ د کال په منځ کې بخاري شریف د ما نه پاتې شوه. هغه ورځ هم الله را باندې تېره کړه چې زه د کور نه مهاجر کېدم. غیر د امام صاحب نه څوک نه و خبر. ورونو سره مې چې خدای پاماني کوله بعضې ورونه په زړه شول. مونږ چا نه پرېښودلو. نو چې نظام بدل شو الله پاک مونږ د نظام په سر کې راپورته کړلو. دا عادت یو معقول مثال ده. نظامونه بیا مونږ دومره سړیتوب کړی هغه خلک مونږ پرېږدي هېڅ هم نه ورته وایو. مجلسونه مو ورسره کوو، یوه ټوکه مو ورسره کوو. نو نافع ابن عبدالحارث الخزاعي ته وایي من خلفت بها، ته چې د مکې نه راغلې دا په مکې مکرمې کې څوک والي پرېښود؟ نو ده ورته ویلې ابن ابزا عمر صاحب ورته ویلې وی دا څوک ده؟ وی من الموالي، یو آزاد کرده شده غلام ده. وی غلام دی څنګه والي کړی د مکې؟ وی ځکه دی عالم ده، لوی علم الله ورکړی. عمر رضی الله عنه څه ورته وایي؟ ځکه د مکې والي دی مقرر شوی. ډېر خلک هلته موجود ول. د مکې والي چې دی مقرر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حدیث ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. چا چې د دې سره نسبت پیدا شو الله پاک به یې پورته کوي. نن د ټولو افغانانو دپاره د امریکایانو ماته یو افتخار ده. ويضع به اخرين، هغه یې الله ذلیلان کړل، اوس یې په کم کې اچولي. څومره په زناو باندې متهم شول. داسې بله ورځ د دوی د مطبوعاتو خبرونه واورېدل. د دوی په کیمپونو کې په جنسي تېریو باندې سړیو سړي سره وتې کړي. لکه د قرآن سره مقابله وه، د قرآن سره ملګرتیا نه وه. عمر صاحب ورته ویلې رښتیا ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. یوه خبر د علم په فضیلت جلسې والا نه ډېره بښنه کوم، هغه د عوامو خبرې مې چې اخر کې د هغه لږ عوامو بیا غوږ سي وو. طالبانو ورونو تاسې نه یې وغوښتنه علامه حافظ ابن عبد البر یو کتاب جوړ کړی الانتقام في فضائل ائمه الثلاثه الفقهاء. ای کتاب باندې حافظ ابن عبد البر یو علامه عبدالفتاح ابو غده تعلیق کړی. دې کتاب کې یوه ښه خبر کړی. یو ورځ طالبانو ورونو دا د تاسې ده، نه تنها د طالبانو د ټولو تعلیمي مراکزو لپاره دا یوه خبر د تنبیه په شکل، نصیحت نه، ځکه زه ځان ناصح نه بلم، مشران ناست دي. عبدالله ابن مبارک وایي زه اوزاع ته لاړم، بیروت ته لاړم، لبنان. وی هلته امام اوزاعي ناست دی. وی زه خو د عراق نه تللی وم. وی ما ته یې ویلې د کوم ځای نه راغلې؟ وی ما ورته ویلې زه د بغداد نه راغلی یم، د بغداد نه مې علوم حاصل کړي. وی ما ته یې ویلې چې هغه مبتدع ابو حنیفه رحمه الله، وی هغه مبتدع په څه حال کې؟ وی ما څه ورته ونه ویلې میل ښه و. لکه ده ته
بیروت ته چا دا خبر غلط را رسولی وی زه لاړم هغه مسایل مې چې د امام ابو حنیفه نه نقل کړې وې هغه مسایل مې یو څو راواخیستلې او کتابچه کې مې ولیکلې خو د امام ابو حنیفه نه مې په کونیه ذکر ونه که په نعمان باندې مې ذکر وی چې راغلم د اذان کړی جومات کې دی امام اوزاعي وی د اذان کړی انتظار و چې جمع ورکړي وی ما دا کته وی ما ته ویلې چې راکته دا څه شی دی ځکه مولا د کتاب سره سخته جوړوي سخت خوند ورکوي مولا نو وی چې دا کتاب یې رانه واخیست داسې ودرېد کته یې وی د جمع وخت ورسو دا کتابچه یې نستوڼي کې ننویسته مونځ یې راکړو مانځونه وروسته کتاب یې راواخیست کته یې ما ته ویي یا ابن المبارک فاستكثر من النعمان علم ډیر حاصل که د نعمان نه څومره عمیق عالم ده څومره لوی علمیت الله ورکړی ما ورته ویلې دا هغه ابو حنیفه ده تا ته خبر غلط راغلی ته پوه سوی نه وې نو عبدالله بن المبارک ورته ویلې وی ای امام اوزاعي ته مې استاذې د علم سره داسې نه مناسب علم یو ادب ده باید طالبان ورونو دا علم دومره لوی بحر ده دومره لوی مسایل یې پکې دي مسایلو سره ادب وکړئ که تاسې نه الله لوی علما جوړ کړل لکه دا شیو دې تاسې مباحثې او بحثونه وکړئ که نه د تاسې دپاره مباحثې نه دي پکار خپل علم په مخ بوځئ علم سره ادب وکړئ هر عالم چې وي د علماو سره ادب وکړئ ممکن د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه وی څوک مسلمان ده وی هغه مسلمان ده چې کله ته د کافر سره یو صف د کافرانو ودرېږي بل صف د مسلمانانو ودرېږي یا به تا ته معلوم سي چې ته له خپل صف نه څوک باسې افغانستان ته چې امریکایان راغلل مونږ سره هر چا چې په دې مبارزه کې مقابله کوله امریکایانو نه ویلې چې دا خوستی ده یا دا بدخشانۍ ده یا دا تخارۍ ده یا هراتۍ او بادغیسۍ ده نو مونږ یې ولې نندېلو هلته یې دا نه ویلې چې دا شیخ ده دا ملا ده دا امیر ده دا سپینګیری ده دا پوهنتوني ده او دا د مدرسې طالب ده د اسلام په نوم نن باید مونږ د اسلام په نوم متحد سو یو سو څنګه مو چې غربي ښکلاف ته یو دم راټول د یو بیرغ د لا اله الا الله محمد رسول الله لپاره مبارزه وکړله هغسې صرف په نومونو د تعارف دپاره دې بیل وي نور باید بیل نه سو که بلۍ که لوګرۍ که بغلانۍ که قندوزۍ مونږ یو به یو څوک مو نسي بیلولی د بیلتون خوبونه دې څوک نه ویني اخره خبر عوام ورونو ته کوم او د ټول خوست ولایت عام ولستی کوم خبر واورئ د خوست ولایت خلکو څومره مو چې د مدارسو سره مینه ده ځینې تقریبا ډېر افغانستان باندې وګرځېدم د تاسې مینه د مدارسو سره انشاءالله نسته دا ومنئ بې مبالغې درته وایم هم د علماو هم د عوامو د مدارسو سره مو مینه ده خو یوه خبر ابوالحسن الجزائري دا یو عالم تېر شوی د علم قراءت په مصر کې علامه قسطلاني یو کتاب جوړ کړی فتح المواهبي د امام شاطبي په مناقبو کې ده دې کتاب کې دا خبر کوي او غایة النهایه فی طبقات القراء ابن جزري کتاب د دوه جلدونو کې د قراء او تاریخ د دلته هم دا خبر کوي لنډومي اخرنۍ خبر کوم خو عوامو لږې کره سره واورئ خصوصا د نیازي قوم مشرانو ځکه تاسې هغه خلک یئ چې دین او د مدارسو سره مو ډېر اعانت کړی خصوصا د نوي مجلسې کورنۍ ورونه یې او دا ټول قوم چې د مدارسو مو اعانت کړی خصوصا د خپلې مدرسې د یو عادت و شاګردانو ته به چې قرائت ویلي یو دم یو ورځ قسم وکړه
وی قسم په الله په ما دې که زه طلاقی که زه چاته د دې نه بعد د قرائت د روایت اجازه وکړم چې ما ته 10 دیناره رانه کړي نه یې کوم ملا ویې بس پوچه پس وی نه یې کوم نو دغه طالب چې په مدرسه کې غریب طالبو پیسې نه درلودې د فراغت وخت راغی لکه نن هر طالب 10 دیناره ورکړه د خانانو زمن ول 10 دیناره یې ورکړه دغه طالب چې ورغی وی روایت اجازتنامه راکوي 10 دیناره راکوي نشته وی چې نشته زه خپل کار کوم نو دا طالب د نورو ملګرو چنده وکړه 15 دینار یې ورته راجمع کړه بیا د ابوالحسن الجزایري ته راغی وی دا واخله اجازه راکوي ما قسم کړی که زه مې طلاقېږي نه یې کوم د مصر نه دې وخت کې خلک حج ته را روان دي د غریب طالب 15 دینار سره زر دینار سره زر را روان په حج ته راغی الله یې حج نصیب مدینې منورې ته لاړو پس د حج نه رسول الله مقبرې ته ودرېد هلته چې ودرېد 10 آیتونه په هغه قرائتونو باندې چې هغه مشهور قرائتونه په علم د قرائت کې 10 آیتونه یې د رسول الله روضې ته وویلې ډېر په ښه غږ باندې اخر کې ګیله ورته وکړه وی ای د الله رسوله دغه قرائتونه ما د پلانکي نه اورېدلي دي ابوالحسن الجزایري نه هغه د فلان نه هغه د تا نه هغه د جبریل علیه السلام نه هغه د الله عز وجل نه خو ما ته اجازت نه کوي چې زه روایت د شپې راغی ویده شو خوب کې ویده شو چې ویده شو هغه ورته ویلي رسول علیه السلام خوب کې ورته راغی ابوالحسن دغه غریب طالب ته وایي لاړ شه مصر ته چې لاړې هلته ابوالحسن الجزایري ته ورته سلام ورکړه هغه رمز ورته ووایه زمرن زمرا دا رمز ورته ووایه اجازه به درکړي دی را روان شو مصر ته راغی یو قاصد ته یې ویلې چې ابوالحسن الجزایري سره وینم ما ته اجازت راکړي وی کوم طالب دی وی غریب وی زه خپل کار وکړم بیا یې ورته ویلې وی داسې چل وکړه رسول علیه السلام را لېږلی یم یو رمز یې ویلی زمرن زمرا دی چې ورته ویلې نو هغه وغورځېده بیهوشه شو په زړه باندې شو سخت یې وزړل د بیهوشۍ نه وروسته چې ابوالحسن الجزایري رحمه الله راپورته شو نو هغه ورته ویلې خلکو ورته ویلې وی ولې بیهوشه شوې د ابوالحسن الجزایري ته یې ویلې وی ولې بیهوشه شوې وی ځکه بیهوشه شو دغه آیات کې مې یو ورځ شپه ویده کېدلم فکر مې کوم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الله وی ما په میراث ورکړه قرآن الذين اصطفينا من عبادنا هغه چاته چې ما مختار کړي ول خپلو بندګانو فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات چې دا درې ډلې دي علم خو مې ورکړ خو درې ډلې علما دي تفصیل نه یې تېرېږم ناوخته ده نو ما ویلې چې زه به په د اولنۍ اخرنۍ ډله کې خو نه یم چې سابق بالخیرات خو دې دوو کې به کم یو کې ظالم لنفسه به یم که مقتصد به یم په کومه ډله کې به یم وایي په دې فکر کې وم شپې ویده سو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل بشر يا أبا الحسن الجزائري بشر أنت من القراء الذين يدخلون الجنة زمرا زمرا يا أبو الحسن الجزائري خوشانة سزيري وأخلاق تدعغت لعلماؤنا يدخلون الجنة جنة بنا نوزي زمرا زمرا دلي دلي سهر چراجك سم دومره خوشانه وم چې په کالیه کې نه جیدم
دغه فقیر طالب چې ماته رسول الله رالیږلی د مدینې نه هغه رمز یې راته ویلی زمرن زمره دا هم د یوې ډلې نه ده عوامو وروڼو خوښه مو غربیان د هغې ملګري ورځ تر بلې په دغه کوشش کې دي چې ملت د مونږ نه بېل کړي خو یوه خبر درته کوو والله دغه علما چې نن فارغین دي دغه شیوخې چې دلته نن ناست دي من القراء الذين ان شاء الله يدخلون الجنة زمرا زمرا دا به ان شاء الله جنت ته په ډلو ډلو ننوځي ملګرتیا یې وکړئ په ورځ د قیامت باندې که اعمال مو نه یې کړي استشفاع الشفاعت وغواړئ والله دغه مدارس د دغو علماو سره ملګرتیا د نجات ذریعه ده الله پاک مو د اعانت قبول کړه الله پاک مو د مدارسو د ستړي ټوله قبوله کړه شهیدانو ټولو باندې د الله رحم وکړي اسلامي نظام ته د الله بقا او دوام نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین که سهو رانه سوي وي نو معافي غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته Dame ya.